د نن ورځې تازه او مهم خبر د روسیې ولسمشر داسې کومې څرګندونې وکړې چې طالبانو ورته سخت ځواب ورکړ. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو پښتو پلس یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو حکومت د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وروستۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وروستۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د حکومت جوړول د افغانانو کورنۍ مسله ده او د نړۍ او سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې دا ډول مسلې د طالبانو حکومت سره د رسمي د ډیپلوماټیکو لارو وڅېړي. ښاغلي کریمي وویل افغانستان یو مستقل هیواد دی او خپل تصامیم په خپله نیولی شي. د سیمې او نورو هیوادونو مسؤلیت او مکلفیت دا دی چې خپل مسؤلیتونو ته د متوجه شي او د اسلامي امارت سره د رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د ګامونه واخلي ترڅو ستونزې د مسؤلانه لارو چارو له لارې حل شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټولیز امنیت تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو ضمانت چې د ټولو قومونو غړي پکې برخه ولري اوس یې لومړیتوب دی. ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت ستونزمن وباله او دا خبرداری هم ورکړ چې ښایي ترهګرې ډلې د افغانستان څخه د ټولیز امنیت تړون غړیو هیوادونو ته لاره ومومي. د روسیې جمهور رئیس وویل چې د ترهګرو د هغو ګواښونو له منځه وړلو لپاره ځانګړو ګډو عملیاتو ته اړتیا ده چې د افغانستان څخه سرچینه اخلي او په دې هم ټینګار وکړ چې د ټولیز امنیت تړون غړي هیوادونه باید په ځانګړې توګه د ترهګرو د ګواښونو سخت دریځۍ او د مخدره موادو اړوند ګواښونو ته چې د افغانستان څخه دې هیوادونو ته متوجه دي په ټاکلي وخت تشخیص کاندي او د یو بل سره همغږي ولري. ښاغلي پوتین زیاته کړې چې هیواد یې د څو اړخیز میکانیزم د لارې هڅه کوي په افغانستان کې وضعیت ته ثبات ورکړي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.